محمد اشرف غني وایي جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره د AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني چې تېره شپه دا وینا دغه پر فیسبوک پاڼه په ژوندۍ بڼه یوازې په غږیزه توګه خپره شوه، وویل جبر افغانستان ته هیڅ ثبات نشي راوستلی. ښاغلي غني په خپله غږیزه وینا کې وویل جبر افغانستان کې د ثبات لامل نشي کېدی، بالعکس په 44 کلونو کې موږ له دې امله د افغانستان د وروستي پاتې کېدو شاهدان یو. نتیجې ته د رسېدلو یوازینۍ لاره منطق، استدلال او یو بل منل دي. محمد اشرف غني وویل یو نظام هغه وخت دوام کولی شي چې د ولس اراده ورسره وي. دغه راز یې په افغانستان کې د ملي یووالي پر ټینګښت هم ټینګار وکړ. ښاغلي غني په تورخم او سپین بولدک کې له افغانانو سره کېدونکي ناوړه چلند غندلی دی. غني د نجونو د تعلیم پر اهمیت هم خبرې وکړې او ویې ویل ټول بین المللي تجربو ښودلې ده چې د یوې نجلۍ تعلیم 15 نسلونه بدلولی شي او د یو هلک تعلیم یو نسل بدلولی شي. په کومه کورنۍ کې چې یوه ښځه پوهه ولري هغه بهترینه مسلمانه کورنۍ ده. هغه پر دې خواشیني وښوده چې په افغانستان کې خلک له لوږې سره مخامخ دي، خو د افغانستان شتمني په هغو پیسو چې هره ورځ خپل ارزښت له لاسه ورکوي نورو ځایونو ته صادریږي. طالبانو د مخکیني ولسمشر محمد اشرف غني پر دغه څرګندونو کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د دغو ستونزو د حل ژمنه کړې ده. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.